د افغانستان په بازارونو کې د رومي بانجانو کچالو او پیازو بیې د پخوا په پرتله ښکته شوي دي چې یوازې نه علت یې د بازار او د سړکخانو نشتون دی. د سبزیو پلورونکو غوښتنه له افغان حکومت څخه دا وه چې باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر او د سبزیو لپاره یو مناسب بازار پیدا شي. یو شمېر بانجان پلورونکي بیا وایي چې په زیاته کچه بانجان د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته راځي خو قیمتونه یې د پخوا په پرتله نه دي پاتې. فعلا ما بخش رومی از وطن خودم و شما است، از جلال آباد است، از لغمان است، از این ولایت های خودم و شما میآید. از بیرون نمیآید. چرا نرخ در بازار ارزان است؟ قبلا یک سبد رومی به وزن 14 کیلو 15 کیلو به قیمت 400 400 تا 500 افغانی. فعلا از خودم و شما که بسیار نرخ ارزان است پایین آمده. یک سیر رومی ما و شما به پلاستیک یا در سبد می یک سبد به 250 افغانی به 200 افغانی به 150 خارجی به خاطر از اینکه تعداد کم می باشد دیگه از خود ما و شما زمانی که ما برای نرخ پایین شده میره. کارونه خرید روان دي نو دغه سبزی د راځي داخل د افغانستان شو دغه مرچي د رومیان دي کچالو د ټول د زمونږ د افغانستان نه راځي د ټول د افغانستان دی وروره دغه د خارج نه راځي شو دغه یو نیم دغه بامیه راځي چې بروجي کې راځي خو هغه ډېر کم راځي اوس هغه زاړه شو دغه سیزن خلاص شو اوس ټول زمونږ د افغانستان دی. مشتریای وطنی هست که یک ذره کم شده سابق کرده به خاطر که کل ولایت‌ها رومیش آماده شده از خود ما از خارج نمیاده. این از جلال آباد از ولایت ننگرهار پیاز پلورونکي هم د پیازو له قیمتونو څخه کړېږي. په اوس وخت کې د پیازو قیمتونه ښکته شوي دي چې یوازینی علت یې د افغانستان پیاز نورو هیوادونو ته نه صادرېدل دي. پیاز پلورونکي بیا د بازار نشتون څخه ناراضه دي او وایي چې پیرودونکي مو د مخکې په پرتله کم شوي دي. پیاز دیگه فعلا برادر سیر 50 روپه 60 روپه پیاز وطنی است. پیاز خارجی که بود سیر 400 500 حالا پیاز وطنی است 50 روپه 60 روپه الی 80 روپه بسیار ارزان است نرخ. نه دوه قسمه دی یو سپین دی یو د سره دی وو قیمتونه فرق لري سپین په اویا او 15 شپته دی سره چې دی په شپتونه نیولې تر 50 د کچالو قیمتونه نسبتاً یو څه ښه دي. حاجي عبدالغفار چې په یاد مارکیټ کې له ډېر پخوا راهیسې د سبزیو دوکان لري وایي چې کچالو له لغمان پروان بغلان او د پاکستان په شمول له کابل ته راځي. د نوموړي په خبره د داخلي کچالو کیفیت ښه دی نظر د بهرنیو کچالو ته. مشتری خوب است حالا ارزان شده میبرن یه سر پیاز 600 دلار 70 روپه شده 60 روپه شده یه سر کچالو 180 200 220 دلار 150 40 60 است. سبزی پلورونکي د خپل ستونزو په اړه وایي د افغانستان سبزي نورو هیوادونو ته صادریږي او له هغې وروسته په لوړ قیمت سره پر افغان تجارانو پلورل کیږي. دا ځکه چې د سبزیو لپاره سړکخانې شتون نه لري تر څو د افغانستان سبزي پکې ساتل شوي وي. مشکلات ما این است که از ما میوه وطن ما سبزیجات وطن ما که صادر میکنیم به کشورهای همسایه امکان داره که صادر کنیم منتها امور پس بس سر ما دو چند سودا میکنن به این خاطر که ما سردخانه نداریم باید در کشور ما سردخانه ایجاد شود. دیگر امی گمرکات از این باید کم گرفته شود که تاجر ما بتونه که بدر انتقال به تعمیر صادر کنه به کشور همسایه و از اون کشورها که میاد دو چند میباشه از ما یک چند. افغانستان که سردخانه داشته باشه این به این قیمت ارزانی فروخته نمیشه. سردخانه نداره که مال مردم کلش خراب میشه در نیم بای سودا میشه
اگر یا سردخانه بسازن هیچ وقت تو مال مردم از بین نمیره افغانستان از همین خود ما شما. د یادونې وړ ده چې په زیاته کچه بانجان، کچالو، پیاز او سبزي د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته په داسې مهال راځي چې ځینو وختونو کې قیمتونه په بېسارې توګه ښکته وي.